د شهید افریدي نو یو وایس اف امریکا سره یو دغه راغلی دی، یو خبره راغلی ده چې هغه ویلي چې په افغانستان کې په حجاب باندې طالبان مثبت طرف ته روان دي. موږ هېڅ دغه نه لرو. شهید افریدي وروره، ته زموږ یو افغان یې، ته زموږ یو پښتون یې، ته د کرکټ یو اتل تېر شوی، تا ته موږ ډېر احترام لرو وروره. خو اول که زه مونځ نه کوم او زه زوی ته چې ته جګ شه مونځ وکړه، تاسو به مې څه وایي چې پلاره ته مونځ نه کوې په ما باندې د مونځ دغه کې. نو اول ته وګوره شهید افریدي وروره چې په ایله منډۍ باندې تاسو یو ورځ خبره ونه کړه، په دې فوج باندې، په دې جرنیلانو کرنیلانو باندې تاسو یو ورځ خبره ونه کړه چې په وزیرستان کې زموږ پښتنو سره څه وکړه، په سوات کې څه وکړه، په ملکنډ کې څه وکړه، په باجوړ کې څه وکړه، په ځیر کې څه وکړه، په افغانستان کې څه وکړه. دغه د خویندې میندې چې په دې تورخم کې راته بېعزته کوي، په چمن کې راته بېعزته کوي، دا 40-45 کاله دغه دهشتګرد د پاکستان او دغه جرنیلانو کرنیلانو د آی سی د خوا نه زموږ په وطن کې اور بل دی. په دغه تاسو ولې خبره نه کوئ وروره؟ ولې تاسو د پنجابي په څنګ کې ودرېږئ؟ ولې د دې جرنیلانو کرنیلانو په څنګ کې ودرېږئ؟ موږ الحمدلله 9.9% موږ افغانستان خويندې مېندې په حجاب کې ګرځي. ته ورشه په پنډۍ کې وګوره لوسي جنکۍ راوتي، ته ورشه په شاه فیصل مسجد کې وګوره لاندې زیر زمینه کې ورته دغه جوړه کړې ده، نایټ کلب ورته جوړ کړی، د فلمونو عکسونه د فلمونو ویډیوګانې په شاه فیصل مسجد کې اخیستل کېږي، د شرابو کارخانې وګوره په دې کراچۍ کې وګوره، په دې نورو ځایونو کې وګوره. نو خبره دا ده چې موږ ته د احترام لرو وروره، خو ته داسې وکړه مهرباني وکړه چې تا ګوره یو ټویټ د چاینا مسلمانانو په باره کې کړو، د چاینا مسلمانان چې په چاینا کې مسلمانانو سره چاینا ظلم کوي، همدغه عیسی همدغه جرنیلانو کرنیلانو در باندې هغه ټویټ چې تا کړو په یو ساعت کې دنه در باندې بیرته ډیلیټ کړو، یعنې یو اواز یې اوچتو د هغې دغه نه پرېږدي. نو خبره دا ده چې تا بله ورځ ګوره د شهباز شریف په حمایت کې دغه ورکړی دی د عمران خان، وایي د خپل کلي زمریان مه وژنه چې د بل کلي کې دړان به دې وخوري. نو خبره دا ده چې عمران خان بد دی او که خراب دی، ستا پښتون دی، ستا د کرکټ استاد تېر شوی دی، ستا د کرکټ استاد دی، ستا د سیاست استاد دی، قربان دې شمه. شهباز شریف چې زر شهباز شریف شي ولا کې به د عمران خان یې ویښته ورکړم، که زر اختلاف هم عمران خان سره شي که نه، قسم دی که په شهباز شریف سره یې برابر نه کړم. زما یو پښتون نوم ورپورې لیکلی دی او نور بس دی خدای ته وګورئ د پښتنو طرف ته توجه کوئ. ته کرکټر حساب باندې کرکټر په دا کې شته دی، په پنجاب کې شته دی، شهید افریدي پنجاب لري، یا د عمران خان پنجاب لري، یا د احمد شاه ابدالي پنجاب لري، یا د میرویس خان بابا پنجاب لري، یا د نور رحمان بابا یا خوشحال خان بابا یا بچا خان بابا یا داسې نور زمونږ داسې اتلان خان شهید یا داسې نور ډېر اتلان دا پنجاب لري. نو حاکم ته ګټي وروره، کرکټ هم ته ګټي، سکواش هم ته ګټي، ورلډ کپ هم عمران خان ګټلی پښتون دی، د 2020 ورلډ کپ هم پښتون ګټلی، یونس خان هغه شان دی. بله ورځ قسم درته خورم د یونس خان او د عمر ګل په د افغانستان د اتلانو لوبغاړو ته په ګراوند کې دغه ورکړی دی، خپله ژبه یې خبرې کولې ما ته دومره خوند ناکو په دې باندې د افغانستان ملي بیرغ لګېدلی. قسم درته خورم چې داسې زړه مې خوشحاله شو. ما شکر دی موږ د بل ژبې ته بې احترامي نه کوو، موږ که اردو وي که نور ټول د الله پیدا کړي ژبې دي، دا قومونه هم الله پیدا کړي، خو په دې خپله ژبه باندې تاسې ولې خپله ژبه وګوره. پښتو دې ورکه ده په پاکستان کې، پښتو دې نشته، تاریخ یې درته ورک کړی دی، بمباریان یې در باندې کوي، ظلمونه در سره کوي، هر رقم لوبه کوي. تا کله ورو د وړو تېله دې راغوستي یو پاو د ناخوا دې خوا ټاپیر، کله یو سره کومک کله بلې سره کومک پرېږده، ورته دا بمباریان یې په مه کوه، په دې وزیرستان کې بې ګناه پښتانه مه وژنه، په دې افغانستان کې لاس وخانه مه کوه، ستا د پلار نیکه وطن دی، قربان دې شم شهید افریدي وروره، تا ته زه احترام لرم. خو حجاب چې دی، حجاب په افغانستان کې شته، اسلام په افغانستان کې مخکې مو اوس هم دی. موږ د ټولې دنیا نه ښه مسلمانان یو، موږ د ټولې دنیا نه په حیا په عزت په پرده کې ګرځو. د دغه پنجاب غم وکړئ، د دغه غم وکړئ چې د دنیا هر رقم مکې پکې جوړېږي، مدینې پکې جوړېږي، زیارتونو ته سجدې کېږي، یعنې د دنیا کم یو داسې ارامتوب دی چې په پنجاب کې نه کېږي. نو په هغې باندې تاسې خوله خاموشه نیولي تاسې افغانستان ته. نو دغه عمران خان سره ملګری شه، ټول پښتانه ورسره دي، د ازادۍ دغه وکړئ، مبارزه وکړئ او خدای رب العالمین دې تاسو ته ازادي درکړي. ځکه دلته دا خو اوس په ثبوت ورسېدې ده چې تاسې ټول غلامان هستئ، ټول په غلامۍ کې دا 3 کاله ته وخت تېر کړی. نو د لوی افغانستان چې ستاسې د پلار نیکه وطن دی، هغې ته کوشش وکړئ چې نور څوک د جنګ د لارې یا د بدبختۍ د لارې اوس په خوست کې د پاکستان جټ الوتکو بمباري وکړه، په کونړ کې وکړه. تاسو سره د فلسطین او د کشمیر غم دی، د فلسطین زه پیړو خوږم، زه کشمیر او فلسطین څوک وم؟ ما سره اول د خپل کشمیر او د فلسطین ولې غم نه وي؟ ولې په دې خوست په ماشومان باندې ډڼو خوږم؟ کباب یې کړل راته ورکوټي ماشومان. د روژې په میاشت کې په پیشنمي کې 20 ماشومان یې شهیدان کړل. دغه دهشتګرد پنجابي فوج، دغه دهشتګرد آی اس آی، دا د دنیا غټ دهشتګرد زما تباهي او بربادي وکړه. په دغه باندې شهید افریدي صاحب تاسې خبرې وکړئ، عمران خان سره یو ځای شه او په داسې وخت کې تا ته دا خو بیخي پکار نو چې تا شهباز شریف په حمایت کې دغه ورکړي چې پنجاب یې جوړ کړی. ولې دا نور پاکستان دغه نه دی، دا نور پاکستان صوبې نه دي چې ته وایې چېرې پنجاب یې ښه جوړ کړی او ستا په همدغه پښتانه زه ورته مګوزار افغانستان یم چې کله وړه شاړ شي د دې پنجاب نه وړه وطن نه پرېږدي، بلکې تا نه راوړی ګیس د کوټې نه تېر کړی پنجاب هسې په تا باندې روان دی، لوبې هم په تا روانه کړې، جنګ یې په تا روانه کړې دی، قهرماني ستا درشه ستا دی، ته یې خالي په د دالو په دغه باندې په پاپړو باندې غولېدلې. نو دغه شهید افریدي ورته بل